السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې ټول به درو او جوړې زه یم صدر ولیان یم. تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. ملګرو نننۍ کومه ویډیو تاسو ته مو کوم دا د هر مسلمان لپاره لازمي او ضروري چې دا ویډیو وګورئ، ځکه په دې نننۍ ویډیو کې تاسو ډېر غټ شی میلاویږي، څنګه د روزې د افطاري، همدارنګه د روژه ماتې د پیشنمي، همدارنګه څه د لمانځه ټایم چې دی دا ټول موږ په دې نننۍ طریقه کې درته ښیو څنګه کولی شو په خپل موبایل کې دا مکمل معلومات څنګه کوو معلوم کړو. مخکې دې نه زه ویډیو شروع کوم تاسو په خورا درنښت او هیله کوم تر اوسه پورې هم زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو زموږ هر نوې معلوماتي ویډیو ټوله مخکې درسي. نور مو که ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړم دا به ستاسو په ما ډېر غټ احسان وي، تر څو هغوی هم له دې طریقې څخه هم کار واخلي او ستاسو به هم په دې طریقه کې ثواب څنګه سي په برخه سي. نو ملګرو د هغې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. هغه اپلیکیشن باید تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن ما را ډاونلوډ کړی ده، دا اپلیکیشن د رمضان په نوم. نو دا اپلیکیشن باید تاسې را ډاونلوډ کړئ. د دې ډاونلوډ کولو طریقه به موږ د ویډیو په وروستۍ کې درته وښیم. اوس به خاص د دې چل او فالولو طریقه درته وښیم. نو ملګرو کله مو چې دغه اپلیکیشن را خلاص کړو نو تاسو د اپلیکیشن را خلاص ما ټولو طریقې څنګه کوم سټیپ درته ښیم. دلته ملګرو تاسو ته داسې صفحه درکوي، نو تاسو دلته خپل لوکیشن ورکړئ. خپل لوکیشن به څنګه کې ملګرو سره وصل کوي. ستاسو د منطقې په مطابق کې ټول هر شی درته کوي. دې مطابق کې هر منطقه خو ځان ته فرق، مثلا دوست پکتیا کې نو پکتیا کې هم ځان ته فرق کوي، کابل کې څنګه کوي ځان ته فرق کوي. دلته مونږ چې کله تاسو د خپل لوکیشن ورکړه او یو انټرفیس یو هغه درنه غواړي یو پرمیشن غواړي، پرمیشن ورته الاو کوي، نو بیا څنګه تاسو ته داسې یو صفحه درکوي. لومړی ملګرو دا د رمضان ټایم په نوم آپشن ده، په دې کلیک وکړو ملګرو. موږ سره مکمل معلومات څنګه کوي را ډاړئ. دلته ملګرو تاریخ ده، دلته سحر ده، دلته څنګه کې افطار موږ ته راښکاره کوي. نو ملګرو دلته څنګه سو دا تاریخ سو، د سحر سو، دا څنګه سو افطار سو. دلته ملګرو چې لاندې راکښته کیږو هر تاریخ څنګه ده ځان ته څنګه کوي موږ ته راښکاره کوي. نو دلته ملګرو ته یو بل آپشن موږ ته راکوي پلی یور ټایم په نامه چې په دې باندې کله کلیک وکړو نو ملګرو داسې صفحه موږ ته راکوي. نو دا د ملګرو د 5 وختو لمونځ څنګه کوي ټایم ده، مثلا فجر ده، ظهر ده، عصر ده، مغرب سو، دا هم اشراق سو. نو کله ملګرو چې دا پلیر ټایم ته راسي نو داسې صفحه به تاسو ته درکړي. دلته ملګرو مثلا فجر لمونځ ده په 5 بجې او 8 دقیقې باندې څنګه کې ملګرو دا لمونځ ادا کېږي. بیا چې ظهر ده 12 بجې او 13 دقیقې، البته دا څنګه کې په 2 وخت کې روا کېږي، ټایم څنګه کې شروع کېږي. او دا هم د عصر ده 3 بجې او 50 دقیقې، مغرب څنګه ده ملګرو 3 بجې او 15 دقیقې ده. دلته الارم سره راسي ملګرو تاسو کولی شئ هر لمانځه لپاره الارم څنګه کوي وټاکئ، مثلا فجر ده، ظهر ده، دې لپاره کولی شئ یو الارم څنګه کوي ملګرو ورته وټاکئ. چې دې خواته راسي ملګرو ته لیکلي قرآن سوره، نو چې په دې کله کلیک کړو تاسو د قرآن کریم څنګه کې یو څو سورتونه راوړي، هغه څنګه کې تاسو تلاوت کولی او غږ ورته نیولی شي. چې کلیک ورباندې وکړئ نو څنګه به شي ملګرو موږ ته د قرآن کریم سوره به څنګه شي چلانده شي. دلته ملګرو بل آپشن ده قبله په نامه، چې په دې باندې کلیک وکړو چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو ته موږ څنګه کې ملګرو دا قبله راښکاره کوي. خامخا ملګرو ځینې وخت داسې ځای موږ ته راځي چې موږ نه قبله ورکړي، نو په دې باندې کولی شو قبله ځان ته معلومه کړو. نو هغه مو چې کله ووهو ملګرو دلته یو بل آپشن موږ ته راکوي، نو دا آپشن د تسبیح په نامه ملګرو آپشن ده. دا آپشن نو په دې چې کله کلیک وکړو نو دا به دا رقم صفحه موږ ته راکړي. دلته ملګرو موږ کولی شو څنګه کو تسبیح ووهو. کله چې په دې پلس نشان کلیک کړو نو دلته به وښیو څنګه کې ملګرو زیاتېږي او زموږ به تسبیح څنګه کو په دې رقم تسبیح ویلی شو. دلته ملګرو یو بل آپشن ده، دې باندې چې کله کلیک کړو دې باندې کلیک د الله تعالی څنګه د 9 نوي نومونه چې کوم دي هغه ټول موږ ته ملګرو دلته راوړي. د الله تعالی چې کوم 9 نوي نومونه دي ملګرو هغه ټول څنګه کې دلته موږ ته راوړي. او دلته یو بل آپشن د آل قرآن، چې کله په دې آل قرآن باندې کلیک وکړو ملګرو نو د قرآن کریم ټول سپارې درس
ډېر سپارې او کوم سي آیاتونه د څنګه موږ ګورو هغه ټول موږ ته راوړي، یعنې څه سورتونه چې قرآن شریف کې داسې دي هغه ټول موږ ګورو موږ ته دلته راوړي، لکه سورت فاتحې، سورت البقره، سورت العمران، سورت النساء، سورت المائده، سورت الانعام، سورت موږ ګورو دا هم د قرآن کریم سورتونه وو. همدار هم موږ ګورو ته وظیفت موږ ته راوړي. نو دا ویډیو موږ ګورو چې ښه د خوښي یو شی مو ته زده کړی وي. نو موږ ګورو یو بل خبر چې دا څنګه ډاونلوډ کولی شو. نو تاسو راسئ موږ ګورو خپل پلی سټور ته، پلی سټور کې سرچ کې ولیکئ رمضان مو څه ولیکئ، دغه یو اپلیکیشن درته راوړي. نو دغه اپلیکیشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو دا به څنګه کېدای نه انسټال کړئ، ما څنګه الریډي انسټال کړی دی. نو دا به موږ زما د نن ورځې ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښ شي او شی مو ته زده کړي. تر بیا پورې چې داسې خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه ویډیو به خوند درته مو سپارم، هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ.